مدینه منوره کې یو منافق اوسېدو، د هغه نامه عبدالله ابن ابی ابن سلول. عبدالله ابن ابی دا د ابی زوی او سلول چې کوم دی دا د مور نامه و، د مور نوم یې سلول. مدینه منوره کې ټول 300 منافقین اوسېدل او تقریبا 100 او یا چې کوم دی دا زنانه او رئیس المنافقین د دې چې کوم مشر او سردار نو هغه دا عبدالله ابن ابی ابن سلول. دا صحیح منافق او د منافقین مشر. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام غزوه تبوک ته لاړو نو د یو خبره وکړه او ویل ليخرجن الاعز منها الاذل، چې د مدینه منورې عزتناک سړی ځان ته عزتناک وایي چې دا به وباسي د مدینه منورې هغه ذلیل سړی، یعنی عزتناک سړی به راولي او هغه ذلیل سړی به د مدینه منورې نه وباسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نعوذ بالله ذلیل ووایي. د ده بیا یو زوی دی، د هغه هم نوم عبدالله دی او صحابي دی، کلک مخلص صحابي دی. هغه خبر شو چې زما پلار نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې د ازل لفظ استعمال کړی دی، نو ویل توره راواغسه به د پلار پسې راغی او به د پلار پسې شاته را روان و. پلار چې پوه شو چې دی ما اوس وجني نو منډې ته کړي، منډې کړي په یو کوڅه کې راګیر کړو، په یو کوڅه کې راګیر کړو او نه پرېښودو. پلار ته چې پته ولګي چې اوس ما نه پرېږدي نو ورته ویل زه ستا پلار یم. عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویلو ویل که ته زما پلار یې ستا غوندې کې زرګونه پلاران د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه قربان شول، تا زما پیغمبر ته ازل ویلي. شا به دا ووایه چې زه ازل یم خو نبی علیه السلام اعز دی، زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتناک دی. هغه وویل زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتناک دی. بیا وویل زه ذلیل یم، نبی علیه الصلاۃ والسلام عزتناک دی. 3 کرتې به دا وویلو او بیا یې ورته وویل که د نن نه پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې داسې الفاظ استعمال کړم نو ستا نه به زه دا سر قلم کړم. صحابه هغه په دین باندې دومره مین خلک وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې داسې مین خلک وو چې مور او پلار هغه هم د الله سبحانه وتعالی د دین نه چې کوم دی هغې قربانول او دې ته تیار و. یوازې پخله نه، بلکل ورته فعلي هغې دې ته تیار و چې دا د دین نه دا خپل هر څه چې کوم دی دا قربان کړي، چې سم د ده څه ورسره دي دا ټول الله سبحانه وتعالی د دین نه قربان کړي. داسې خلک وو. ځکه انس رضی الله تعالی عنه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی په تاسو کې هیڅ یو تن چې کوم دی هغه کامل مؤمن نشي جوړېدی تر هغه وخته پورې چې دته حتى أكون أحب إليه من والده. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه ورته محبوب شم د پلار نه، د بچو نه، د ټولو خلکو نه، د ټولو خلکو نه ورته زیات زه محبوب شم، بس دا مسلمان چې کوم دی بیا کامل مؤمن شو. نو صحابه په دې معیار باندې ولاړ خلک وو. ټول هر څه صحابه چې کوم دی هغوی به دا هر څه قربانول، خو الله او هغه رسول به چې کوم دی چاته نه وره، هغې به د هر څه قربانول. د خپل مور او پلار نه نبی علیه السلام څنګه په حدیث کې فرمایلي وو تاسو کامل مؤمنان ای صحابه نشي جوړېدی تر څو چې د خپل مور او پلار هم زمانه قربان نه کړي. نبی علیه صحابه به خپل مور او پلار هم قربانول چې د نبی علیه السلام په شان کې به الفاظ مستاخي استعمال کړي یا به نور څه وکړي د دین څخه، هغه مور او پلار نه به هم سرونه قلمول. داسې محبوب د دین سره داسې محبت کړی وو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام انس رضی الله تعالی عنہ وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایلی چې 3 کارونه داسې دي 3 چې دا په چا کې راغلی که نه دته به الله سبحانه وتعالی د ایمان هغه حلاوت ورنصیب، هغه خوږوالی، هغه میټاسوالی. بعضې وخت کې کسان څه کار وکړي که نه وایي یاره ډېر غټ خوند دی کار و، کار کې خوند نه وي خو کار داسې په مینه او محبت سره وکړه چې په هغې کې خپل خوند پیدا شي. نو نبی علیه السلام وایي 3 کارونه داسې دي چې دا په چا کې پیدا شو او په چا کې وشو نو الله سبحانه وتعالی به د انسان ته د ایمان هغه حلاوت ورنصیب کړي، هغه خوږوالی د ایمان به ورنصیب کړي. یو په هغې چې کوم دی دا چې من کان الله ورسوله احب الیه مما سواه، چې د چا دپاره چې الله تعالی او هغه رسول دا زیات محبوبه شي ما سوا چې نور څه د نور هر څه نه، د هر څه نه ما سوا الله سبحانه وتعالی او د هغه رسول هغه ته محبوب وي. بس دا هر څه د الله د دین نه قربان، دا هر څه چې کوم دی د الله د دین نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه قربان، بس دا خلک کامیاب خلک د نبی علیه السلام. نو صحابه په دې معیار باندې ولاړ خلک. طلحه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړ
دا کشر صحابي دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه داسې تاویدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل ولې دومره تاویږي او ورته ویل الله رسوله ډېر مینه محبت مې دی در سره ډېره مینه مې ده در سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل دومره مینه دي در سره ډېره مینه مې ده در سره ویل پلار دی پلار خو مې کافر دی ګوره پلار دی کافر دی زما سره مینه ده ستا مینه محبت به زه اوله ومنم چې ته ما د خپل پلار سره راوړې 15 منټه صبر وکړه د الله رسول منډې کړې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته غوږ وویل دی خوا راشه ویل ما صرف ستا ایمان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا باندې پلاران نه وژني ما په تا باندې پلار نه واچو خو ما ستا ایمان کو نو هغه چې کوم دی بیا څه وخت پس بیمار شو چې بیمار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې خواله راغی تپوس یې وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر خفه و ورته یې ویل الله رسوله زما د زړه ډېر زه غټ ارمان زه به ستاسو ډېر خدمت وکړم خو ما ته داسې ښکاري چې زه په مرض الوفات کې یم او زه وفات کېږم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل که تا ته د خدمت موقع میلاو نه شوه خو په نیت به الله سبحانه وتعالی تعالی ډېر اجر انشاءالله په عملنامه کې ولیکي او درله به یې درکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بهر راووت وارثانو ته وویل که دی وفات شو شپې ته شپې نو ما ته به ووایي زه به راشم زه به پرې جنازه وکړم هغې ولاړ نبی علیه السلام لاړو او وارثان یې خپل لا وخت ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څه وفرمایل نبی علیه السلام خو راته داسې وفرمایل د طلحه رضی الله تعالی عنه ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما جنازې له راونه غواړي ویل ولې ویل د مسجد نبوي نه مسجد قباء پورې 3 میله فاصله ده یهود به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په لارې باندې تکلیف ورسوي ضرر به ورته ورسوي زه دا نه غواړم چې زما په سر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ورسي نبی علیه السلام زما جنازې نه مه راغواړئ د شپې وفات شو حضور دفن کړو نبی علیه السلام سهار تپوس وکړو طلحه څنګه دی ویل طلحه خو وفات شوی دی موږ دفن کړلی ما تاسو ته نه وویل چې ما ته به ووایي ویل هغه خو داسې وایي چې نبی علیه السلام ته به یهود تکلیف ورسوي نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی په قبر ورته ودرېدو او دعا یې ورته وکړه ویل یا الله زه له ده نه راضي یم ته د دې طلحه نه راضي شي او الله د طلحه سره داسې ملاقات وکړي چې طلحه تا ته خاندي ته طلحه ته خاندي داسې ملاقات چې کوم دی د طلحه رضی الله تعالی عنه سره وکړي نو دا صحابه وو چې خپل مور او پلار هم د دین نه چې کوم دی قربان او چې الله او هغه رسول رضا هغه حاصلې کړي دا د هغوی مقصود چې بس زموږ نه الله او د هغه رسول راضي شي مور او پلار هم د دین نه قربان زموږ په شانتې نه چې په سخته کې مونږ ته دین یادي مونږ ته ایمان یادي مونږ ته مونځ یادي مونږ ته الله او د هغه رسول یادي خو چې کله راحت راشي بیا هېڅ هم بیا هر څه بیا دین هم د خپو د لاندې پیمالېږي او حدیث هم پیمالېږي او قرآن هم هر څه بیا موږ مسلمانان هېڅ هم نه ګورو زموږ په شانتې نو صحابه هغه صحابه و د هغوی ایمانونه وو داسې دا مور او پلار به چې کوم دی د دین نه قربانول ډېر شه صحابه چې کوم دی او صحابي جنگ کې جنګېدو پلار یې ورته وویل فلاني ځای کې ما نه مخکې له رالې خو زړه مې د باندې وشو چې زما زوی دی نه شم وژلی پلار یې کافر و صحابي ورته وویل که زما مخکې له راغلی وی نو ما به درنه دا سر والی داسې به هغوی چې کوم دی د الله تعالی د دې دین نه به د خپل مور او پلار خپل بچي اهل و عیال خپل مال دولت ډک ډک د میوو باغونه چې کوم دی په مکه مکرمه کې پرېښودل صحابه ولاړو مدینې منورې ته هجرت یې وکړو داسې د دې دین نه چې کوم دی صحابه جان قربان دا څه چې د ایمان هغه حلاوت او خوږوالی د هغې زړونو ته کوشی و ځکه چې د نبي علیه السلام په احادیثو باندې هغوی عمل کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د نبي علیه السلام په احادیثو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي د صحابو غوندې کې زندګي د الله سبحانه وتعالی زما او تا نصیب کړي موږ او تاسو الله تعالی د دنیا او آخرت ښایسته کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین